څه موده مخکې په پنجاب کې یو پروډکشن کمپنۍ یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې کوشش شوی و چې پښتانه بدنام کړي او پښتين ته یې د ترهګرو خطاب کړی و. په لر او بر کې پښتنو د پاکستاني ریاست او پاکستاني فوج د دې هڅې په باره کې د ژور خفګان اظهار کړی و او دا کار یې سخت غندلی و. په سوشل میډیا پښتنو د دې خلاف یو ټرند هم چلولی و. ای پی پروډکشن د پښتون لیکوال، شاعر او د افغانستان د علومو اکاډمي علمي غړي عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې ده او ترېنه یې تپوس کړی چې د پښتون، پښتون، پښتين ټکو منځ کې فرق څه دی. د لوی خدای په نامه پښتانه آریایان دي. په آریایانو کې د ساکي مخینې په درلودلو سره د دغه سیمې په یوه پراخه جغرافیه کې اوسیږي. هغه قومونه چې په یوه پراخه غرنۍ جغرافیه کې اوسیږي د هغوی ژبه طبعا متفاوت او خورا رنګارنګه لهجوي یا ګړدودیز ځانګړتیاوې او توپیرونه سره لري. پښتون، پښتين، پښتون، پښتون، افغان، پټان د ټول د یوه ولس نومونه دي چې په بېلابېلو لهجو کې په بېل بېل بڼه تلفظ کېږي. د کابل شاوخوا په منځنۍ لهجه کې پښتون، په کندهارۍ لهجه کې پښتون، په مشرقي یا ختیځه لهجه کې پښتون، په جنوبي لهجه کې پښتين، پښتين، پښتين چې پکتیکا، پکتیا، پښتیانا هم له همدې نه مشتق شوي دي. د مرکز په یوه لهجه کې پښتو ته پښتیو وایي، یعنی یوه یا هم ورکوي. په پښتو ژبه کې د یا او واو بدلون خورا طبیعي او ډیر زیات دود لهجوي تفاوت دی. پزه، پوزه، پیزه درې واړه شته. د همدې دپاره پایله اخلو چې پښتون، پښتو او پښتو او پښتون دا فقط لهجوي تفاوتونه لري. په همدې شکل پښتون، پښتين او پټان او نور نومونه د یوه ټبر نومونه دي. یوازې تفاوت لهجوي او ګړدودیز دی او هر څوک چې دغه بېلابېل نومونه په بېلابېلو مفهومونو معنا کوي او یا دا ګڼي چې دا بیل دي، ډېره زیاته علمي او تاریخي تېروتنه کوي. تل پکې د ژوند د آزادۍ سندرې اړومه، زه شپېلۍ د خپل فکر د شپون یمه، پښتون یمه.